حدیث مبارک کې راځي څوک چې د تکبر د وجې نه پنسي د پړکو نه ښکته کي لا ينظر الله یوم القیامه الله به ورته په ورځ د قیامت دې سړي ته ونه ګوري ښه متکبره انسانه تکبر خاصه او صفت دا صرف او صرف د یو الله عز وجل دی ښه انسانه تا کې به صفت د عجزۍ پکې تواضع به په تا کې به خشوع پکې تاکي به تکبر نه پکې او ته د تکبر د وجې نه دې پنسي ښکته کړې الله به دې په ورځ د قیامت به الله تا ته ونه ګوري ښه عبدالله بن عمر وی رضی الله تعالی عنهما وی د الله د نبي په خوا باندې تېر شوم وی دا پنسي مې د پړکو نه ښکته وی دا لنګ مې د ګیټو نه ښکته و وی راته وویل چې یا عبدالله ارفع ازارک ای د الله بنده دا پنسي دې راوچتې که راپورته که وی ما دا پنسي راوچتې کړې وی راته وویل زد نور هم پورته که وی نور هم راپورته کړی وی بیا راته وویل نور هم پورته که وی نور هم راپورته کړلی ښه عبدالله بن عمر ته وروسته بیا خلک وایي وی کوم ځای پورې دې ورسولې هغه وویل الی انصاف الساقین وی د دې پنډو نیمایي حصې ته مې وی دا پنسي راورسولې ښه زما عزتمندو ورونو ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار مشهور حدیث دی ان دقه پړکې به دې په اور کې چې دا پنسي دغه پړکو ته رسولي او دغه نه دې ښکته کړي دي ښه پنسي مه ښکته کوئ خیاط باندې جامې ګنډې د مخکې نه ورته وویوه وی وروره زما دا پنسي دا پرتوګ مې لنډ جوړ که که بیا ورته نه جوړېږم تیار خو به لنډ که نه د دې وجې نه یو هغه انسان دی چې هغه دا خپل لنګ یا فنسي دا د پړکو نه ښکته کوي دغه انسان به په ورځ د قیامت به اوس الله خبرې ونه کړي